बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मलगरो आशिक बारिश यमा او نن می د خپل والد صاحب سره یو ادبي په شکل کې یو پروګرام چې دی نه جوړ کړی دی. اگر چې د خپل پلار په مخ کې خبرې اترې کول یا داسې بیا سکرین مطلب کیمره لګول ریکارډینګ کول دا ډېر ګران وي، خو بهرحال مونږ ته چې دی نو خپل مور او پلار او خپلو مشرانو دا تربیت راکړی دی چې د خپل پلار او د خپلو مشرانو په مخ کې به څنګه چې دی نو خوځې څنګه به خبرې اترې کوي. نو یو خو دا د ویډیو نه د پروګرام د شروع کېدو نه مخکې تاسو دا یو شارټ غونده ویډیو وکته، دا کټ کم کټ چې تاسو ته ما وښودو دارې مونږ پکې ناست یو. نو دا ضروري نه وه، خو دا مې صرف په دې وجه وښوده چې پخوا هر یو شیز مضبوط و، څنګه چې قسمونه لوظونه دا چې دی نو مضبوط و، داسې د خلکو نیتونه داسې د خلکو صحتونه مضبوط و، نو دغسې د خلکو کارونه هم چې دی نو ډېر زیات مضبوط و. او دا اوس مونږ خپل کور کې ناست یو، واړه هم چې دی هندارې ګرځي را ګرځي. دا مې په دې وجه دا کټ تاسو ته وښودو چې د دې کټ به تقریبا یو 200 کاله خواوشا کېږي، ځکه چې دا زمونږ نیکه دی الله پاک وبخي، هغه به وایي چې هم مونږ ته یاد نه لري چې دا کلنی کټ دی. نو هغه خو تقریبا 22-23 سال د هغې د وفاتو شو، او د هغې عمر چې دی نو هغه وخت کې به تقریبا 100 سال خواوشا و. داسې چې کوم دی نو زما والد صاحب دی د دې عمر چې دی نو 188 سال دی. نو هسې مقصد مې دا و چې دغه یو عجیب غریب یو خبره وه. بل یو خبره دا وه چې پخوا هر څه مضبوط و، دا ذهنونه مضبوط و. مونږ اوس د خپلو بچو نه تپوس وکړو چې یاره مطلب تاسو ته استاد په سکول کې څه کار درکړی دی، نو هغه د هغې نه هیر وي، نو بیا یادولو دا ډېر زیات ګران کار دی. ځکه نن سبا د موبایل دور دی، واړه د موبایل نه اوزګارېږي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. خو زما د خپل والد صاحب چې کوم دی نو یو نظم و جولاګي تقریبا د نن 175 سال یا 74 سال مخکې، نو هغه وخت کې چې دی نو دی یاد کړو او لا تر دې دمه پورې یاد دی. نو ما وی چې دا به زموږ دپاره یو یادګاري خبره وي چې دا ترېنه مونږ ریکارډ کړو. نو ما وی زه به ځان سره هم دا خبره سیب کړم او تاسو ته به هم در رسي، نو ډېره په مینه باندې چې دی نو واورئ او مخکې شعر کې مننه به وي. داجي هغه جولاګي نظم راته ووایې زموږ دې ملګرو ته. جولاګي و جوړه کړې یوه جاله، پکې ناست په ټوله ورځ خوشحاله. یوه ورځ چېرته یو مچ راولوتلو، راغې خوا کې د دې جالې کېناستلو. جولاګي چې ولیدلو شو خوشحاله، وی چې اوس په څنګه خلاص شي له دې جاله. هرکری یې ورته ورکړو ډېر په زوره، وی چې مچه ستړې مشي زما وروره. را دننه شه چې ځان کړلې دمه، ستا صورت په مزه تېره کړه غرمه. په هر وخت یې حلواګانې په ولایونه په خشانو، په هر وخت یې مېلمنو ته وي تیارو، چې ډوډۍ وخوري بیا ځي په خپله لارو. مچ ویل چې در به نه شم جولاګیه، هسې ځان مه کړوه ټګه برګیه. چې یو ځل تا کره څوک در ننوځي، بیا هغه تېره جم دی کله راوځي. مچ ویل چې جولاګي اوس پی کومه خوشامنده، خوشامنده د هر څه نه پیدمنده. رنګ د شین لکه د اطلس په شانتې پړک وي، برېته کې دي مزېدار دي یو پلسو. مچ پاسې د خپل ځای نه نیغ په جاله کې دننه کېناستلو. جولاګي چې ولیدو رامنډه کړه زړې تېر کړو، په کلاره یې خپل ځان ورباندې سیر کړو. ډېر ښکلی ډېر مزیدار او ډېر په ښکلي انداز کې د حاجي تاسو وي. ما خو وینه تاسو به چې دی نو
کېدای شي هغه شانتې بس ګډوډ ووایې خو نه ماشاءالله ډېره مننه کومه زما د والد صاحب دپاره زمونږ دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د روغ صحت او د ډېرو خوشحالو د دعاګانو سره د الله په امان.